سلام. اوس هم څو لنډ خبرونه. د هیواد د سکوهنې سکرتر جنرال حمیدالله حمیدي نن سهار په کابل ښار کې ترور شو. د سکوهنې فدراسیون مسؤلین وایي ښاغلی حمیدي نن سهار کړی چې غوښتل د دندې پر لوري ولاړ شي د کابل ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند په کوټي سنګي سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لوري وژل شوی او بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. ویل کېږي نوموړي له 15 کلونو راهیسې په همدې برخه کې کار کړی دی. یو کس د نشهیي توکو د لیږد په تور په بغلان کې د پولیسو لوري ونیول شو. د بغلان امنیه قومندان نیاز محمد نیازمند وایي دا کس چې 88 کیلوګرامه د هیروینو پوډر یې په کندوز کې په یو بارونکي موټر کې ځای پر ځای کړي وو، غوښتل یې هغه کابل ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره شپه د پلخمري ښار په شماق سیمه کې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. تر راتلونکو 5 ورځو پورې به د امریکا او طالب اساسو ترمنځ اووم پړاو خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه پړاو به د چنګاښ پر 8مه د قطر په دوحې ښار کې پیل شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستي سفر کې له بېلابېلو چارواکو سره تر کتنو وروسته موندلې چې ټول په یوه خوله له طالبانو سره په خبرو کې د ګړندي پرمختګ غوښتونکي دي. دا ویل ده چې تر دې مخکې د امریکا او طالب اساسو ترمنځ 6 ځلې اوږدې خبرې شوي، خو تر اوسه پر هیڅ موضوع هوکړه نه ده شوې. د ملي امنیت سلاکار وایي هر څوک چې په هر نوم زموږ خلک ګواښي زموږ دښمنان دي او پر وړاندې جدي چلند کیږي. حمدالله محب تېره ورځ د ترکمنستان له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې زیاته کړه چې د جنایتکاره شبکو بې وسلې کولو او د هغوی د فعالیت د مخنیوي په برخه کې د افغان حکومت هڅو خلکو ته امنیتي ډاډ هم ورکړی دی. ښاغلي محب په دې کتنه کې چې په اشقاباد کې ترسره شوي همداراز په ډاګه کړې چې په افغانستان کې سوله د سیمې ثبات دی او د سولې لپاره زموږ تعهد قوي دی او د افغان حکومت حل لارې د ګواښونو د مخنیوي او د خپلو خلکو د ساتلو په هدف دي، ځکه خو مو سولې ته د ژمنتیا په موخه د طالبانو یو شمېر بندیان آزاد کړي دي. او په زابل کې د ملي پوځ یو قمندان وایي په تېره اونۍ کې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې نږدې 200 طالبان وژل شوي دي. د 215م قول اردو د 2مې پلې لوا قمندان وایي په دې عملیاتو کې چې له کرات ښار سربېره د شاجوی، میزان، شینکۍ، نوبهار او ارغنداب ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د یادې ډلې په لسګونه نور غړي هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال ولي او همداراز د دایچوپان، میزانې او سیوري ولسوالیو لپاره نومول شوي ولسوالان هم شامل دي. نوموړي په دې اړه چې په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونه او د سیمې اوسېدونکو ته کوم زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویلي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.